اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې په اختلاف کې د شپږم درس په ترکیب او لسم درس پیل کړم. هغه هم د څنګه کولی شو چې په اختلاف کې بینر، پوسټر یا د یوټیوب دپاره تمنیل، فیسبوک دپاره او داسې نور وغیره سوشل میډیاو دپاره بینر یا پوسټر یا کور پیج جوړ کړو. زه نن راځم هغه دپاره زه اول یو بلنلیک تاسو ته په دې کې ډیزاینوم چې څنګه په اختلاف کې موږ کولی شو چې بلنلیک ډیزاین کړو. راځم په اختلاف لوسوم. اوس راځم بلنلیک دپاره اندازې ورکوم چې په دې اختلاف کې د اختلاف بای ډیفالت واحد پکسل دی. نو اوس به دغه اندازې زه په پکسل کې برابروم چې د بلنلیک دپاره اندازه د اوږدوالی 100 پکسله دی او سوري څومره دی 1500 پکسله. اوس زه راځم په دې درې نقطو کلیک کوم، بیا ایمیج سایز باندې کلیک کوم. دا ځای کې ورته لیکم د صفحه کاسټم په کاسټم کې په وایټ کې ورته لیکم وایټ 200 وایټ کې ورته لیکم 200 دا اوږدوالی شول پکسله. په هایټ کې ورته لیکم 1500 چې دا یې سور شو یا جګوالی. اوس دا اوکې کوم نو صفحه په دا شکل سره برابره شي. هغې نه وروسته بیا راځم دغې دپاره په دې هغه کې خو په بلنلیک کې دوه شیان وي چې یو لوګو وي د معارف ریاست والا او بل په خپله د هغې مکتب لوګو وي. نو د هغې معارف ریاست لوګو چې وي د هغه د هغې بلنلیک په چپ طرف کې وي، د هغې لیسې لوګو چې وي دا په د ښي طرف کې وي. اوس راځم دې دپاره اول د هغې معارف ریاست لوګو نه خیر معارف ریاست لوګو ځکه نه لرم که نه دا یو رسمي لوګو دی. مثال داسې تاسو ته ځای ښیم چې په دې ځای کې به دغه لوګو ولګوئ ځکه دا زه صرف د پوهې په خاطر باندې کار کوم. د هغې نه مخکې به اول څه شی وکړئ چې کله دې صفحه ترتیب کړئ، صفحې ترتیب نه وروسته به د هغې ډیزاین جوړ کړئ. دې ته به بکګراونډ برابر کړئ. ته په کوم بکګراونډ کې کار کوئ نو هغه بکګراونډ برابر کړئ چې پرنټ کوئ نو بکګراونډ په هغه شکل سره. اوس راځم دغې ته زه بکګراونډ ته رنګ بدلوم. راځم اکزیګان ته بیا په دې کالر کلیک کوم. دا ځای کې هر رنګ چې برابروئ زه یو ساده رنګ انتخابوم. د صفحې ته سپین رنګ وکړو. هغه معیاري رنګونه دي که نه پروفیشنل رنګونه تور، زیړ یا تور او سپین دا رنګونه تاسې کوشش کوئ چې هر وخت به ډیزاین کوئ ډېر رنګونه مه پکې کاروئ. ډېر رنګونه هغه ډیزاین بې خونده کوي یا په دغې انسان باندې د غیر مسلکي انسان دلالت کوي. اوس زما یو سپین رنګ اوس ما بل تور رنګ راخلم. تور رنګ دپاره دلته راځم د دې دپاره یو شیپ راخلم. د شیپ کلیک کوم. شیپ مې راوستو. شیپ دپاره کالر انتخابوم تور. هغې نه وروسته داسې اندازه ورکوم. دغې پراخوم. زیړ رنګ ورکوم لکه دا رنګ ښه ونه برېښېدو که نه. داسې یو رنګ ورکوم. هغې نه وروسته چې کله مې دا برابروم په سنټر کې عمودي ډول سره. اوس د هغې نه وروسته بیا راځم همدغې ډیزاین کاپي اخلم. دا کاپي کوم. دا راځم لاندې راوړم. راځم د هغې ریلیټیو پوزیشن باندې کلیک کوم. بټن ته راځم. بټن کې یا په سنټر کې بټن ته راغلم. بټن کې هم په سنټر کې برابروم. اوس هغې نه وروسته راځم دغې ته زه لوګو راوړم. لوګو دپاره راځم د هغې درو نقطو کلیک کوم. د هغې پلس ته لمه کلیک کوم چې کوم هغه ته وایي ټولز ته وایي. په دغې ټولز کې بیا شیپس ته راځم. په شیپس باندې کلیک فرام ګیلري باندې کلیک کوم. د ګیلري کلیک کوم. هغه لوګو راخلم چې کوم تاسې ډیزاین کړی وو. فرض مثال زه دغه لوګو راخلم. د لوګو باندې کلیک کوم. دا بیشې کوم. دا نمونه یا د برابروم یا نه برابروم.
زه راځم اوکې دا لږ اندازه کموم دا پر دې مثال د دې لسي لوګو دی خو زه راځم ریلیټیو پوزیشن باندې کلیک کوم بیا یې رایټ طرف ته راوړم او اوس ټاپ طرف ته شي ټاپ طرف کې برابر شوی دی اوس دا لږ لږه د اندازه زیاتوم چې دا لوګو لږ لوی شي لږ ښه وبرېښي زه راځم رایټ ټاپ طرف ته دا شی کوم سایز نورو ته زیاتوم دا رنګونه دا لوګو ښه پکې وبرېښي د لاندې کې باندې دا لږه ته کوموم بیا راځم د ریلیټیو پوزیشن باندې کلیک کوم اوس راځم بله لیک دپاره دویم لوګو چې دا یې دپاره ځای درته وښیم همدغې چپ طرف کې لګېږي چې دپاره زه یو ورخلم شیپ دا شیپ چې دی هغه دایروي برابروم بیا راځم دته یو رنګ ورکوم تور بیا وایټ کلر همدا بلیک کار کوم همدلته دغه اندازه ورته زیاتوم دا شی اوس بیا دغه شی ته اندازه کوم راځم لږه نوره اندازه کوم بیا راځم لیفټ طرف کې برابروم ټاپ دا ځای کې به امارې په ریاست لوګو ولګېږي مثال کې زه هغه لوګو ما سره شان یې راوړم داسې به د امارې په ریاست لوګو ولګوئ دا لږ ټاپ ته وړم همدلته بلند لیک ورته لیکم ټیکس ته راځم ټیکس راخلم ټیکس ورته لیکم بلند لیک دا لږ اندازه زیاتوم په اندازه مې کړو په سنټر کې برابروم بولډ کوم یې ډېر بلند لیک ته رنګ بدلوم بلیک کالر شولو اوس هغه نه بعد بیا راځم ټیکس باندې کلیک کوم دغه دپاره ما ته یو دا بلند لیک مې لیکلی دی که بیا دا کې زه لیکم نو داسې کې واښه ډېر نه یو ریکارډ زیاتېږي همدغه بلند لیک نمونه به ما تاسو ته په ټلګرام چینل کې هم اچولی وي که نه که بیا مو کاپي کولو زه راځم هغه بلند لیک همدلته پیسټ کوم او بیا همدلته راوړم زه راوړلو اوس دغه ته به دا اندازې برابروم لږ سایز کموم جوړم دا بیا ورته ترتیب وای خپل ترتیب ته برابرېږي په دې علامه پې کش کوئ دا خپله یو ترتیب وخلئ دا زه وښیه چې په دې 29 کې ترتیب برابر شو دا سنټر کې برابروم دا په سنټر ته راشي زه راځم سنټر اوس دا کومه لیکنه ده دغه ده دا رنګ بدلوم فونټ او ته بله فونټ زه نه بدلوم صرف رنګ بدلوم بیا یې لږ بولډ کوم دا لیکنه ښه وبرېښي بولډ شوله بیا سنټر کې برابروم ریلیټیو پوزیشن में क्लिक हो همدا شی سنټر سلام ته بلم دې کوم دا شی لږ اندازه کموم چې دغه سنټر کې برابر نشو سنټر ته راوړم لږ
څه اندازه دا لیکنه چې دو د سایز کموم ټي ای درته مې لږ سایز کموم اوس بیا سنټر کې برابروم راځم ریلیټیو پوزیشن ته راځم سنټر کې برابر شولو بیا د بلنه دځینه کاپي کوم راوړم یې همدلته په سنټر کې برابروم دا شی راځم د هغې ریلیټیو پوزیشن کلیک کوم په سنټر کې برابره کوم د دې اندازه به لږه څه کمه کړم راځم ټیکسټ سایز ته راځم دا 40 لږې زرې پوسرم دا سیسټم دی نه وروسته بیا راځم دا لیکنه لږ باندې وړم اوس یې په ریلیټیو پوزیشن په ځای باندې سنټر ته برابروم د بلن لیک چې دی دا هم لږ باندې وړم اوس راځم هغه لیکنه را کپي کوم یو ځای نه خالي درنښت ختموم ته صرف دغه لیکنه راوړم همدا لیکنه کپي کوم بیا راځم همدلته ټیکسټ انتخابوم ټیکسټ کې مربوطه لیکنه اچوم بیا راوړم ته یې ترتیب ورکوم په دې لیکنه سایز کموم همدغه ځای کې مې ترتیب وکړلو چې دا لیکنه منظم راشي اوکې پې کوي اوس بیا لږ کاش کوي ته سمه برابره شي لږ مې سایز یوز کړئ سایز دا بلنه به راوړئ په دې سنټر کې برابره کړئ لږه به لاندې راوړئ اندازه به برابره کړئ سایز 50 په اندازه نه 40 په اندازه برابر کړئ د بلنې په ځای دا 50 شي بلنې په ځای په درنښت لیکم درنښت دا سنټر کې برابروم په مدي ډول سره همدا لیکنه هم سنټر ته برابروم دغه لیکنه چې کومه ده د هغه لږه اندازه برابر شوې ده صرف بولډ کوم یې لږه ښه وبرېښي بولډ ده اوس د دغه لیکنې دا زه فونټ بدلوم راځم فونټ ته هغه فونټونه چې ما ورته انسټال کړي وو ما یې فونټ کې دي دا ځکه تاسو ورته کوم خوند درکړي هغه فونټ ورته راخلی که نه نو چې کوم فونټ تاسو ته ما ته دې فونټ خوند درکړو دا فونټ دلته راوړم خو دا لږ نری دی د ډبل فونټ قسم لږ ښه فونټس راځم مای فونټس ته داسې ښایسته فونټ شي چې لږ ښه وبرېښي همدا فونټ انتخاب کړلو زه راځم د لیکنه سنټر کې برابروم ریلیټیو پوزیشن همدا لیکنه په سنټر کې برابروم نه ورسره راځم په دغې سر کې یو بل غاوه ته لیکم که نه والې صفر هم مربوط وي که نه ورته لیکم په دغې لسې نوم لیکم په دې پوره دا کوم غدي لایرونه دا قلف کوم که نه بیا به بل طرف نه یو دا لایر قلف کوم بل دا بل دا لایر چې دا حرکت نه کېږي که نه راځم اوکې کوم یې ځکه دا چیک لګوم دا لګوم چې بل طرف حرکت نه کوي بیا چې کوم چیک کوم
دغه لایق حرکت نه کوي. زه راځم همدا لیکنه سنټر ته راوړم، دغه ته کلر به رنګ او دا لیکنه چې ده لږه سایز یې زیاتوم، 100 په اندازه نه کمه ده شي 90 ده شي 50 ده شي. بس دا لیکنه داسې که ولیسی نوم مثال ولیکئ فرض مثال مو دا لیکنه اندازه زیاته او صرف راشه دی ته لږ فونټ بدلوم چې لږه دا فونټ ښه وبرېښي. راځم مای فونټس ته راځم، دې کې یو ښایسته فونټ دا فونټ انتخاب کړو، نو دا کله برابر شولو په دغه ځای کې د فاده کوم چې کوم ځای لکه لیکلي دو کنه ته کړای شو دغه لکه ترتیب برابر ترتیب ورکوم. الاینمنټ ته راځم، الاینمنټ کې ترتیب ورکوم سنټر ته همدارنګه ورته وي دغه جسټیفای آن کوم، خو دا ځکه نه آن کوم چې بېرته لیکنه ډېرې مثال ورته خورا ورا کړه. همدلته په دغه رایټ کې برابروم یا سنټر ته برابروم، خو دغه طریقه باندې صحیح ده. اوس همدا پر لیک اکسپورټ کوم ستا ګلري ته د درې نقطو کلیک کوم، بیا راځم اکسپورټ ایمیج में क्लिक करूँ इन वरसा देखने के तो हाँ क्वालिटी हाउ दिन देखा का मिसाल ले खबर भी रहा है देखा होता गैलरी की देखो हम दावा पिक्सेलाप के दे वाला लिंक जुड़वल तरीका हम दा शान था सो हर किस्म था वाला लिंकों यूट्यूब थंबनेल्स خوشحالۍ لپاره مختلف بنرونه کارتونه جوړولی شئ په د پکسل اپ کې.